د ساندیګو د ښار د حیواناتو د هغه ژوبڼ ده چې پکې څو تنه ګوریلاګانې د کووډ 19 په وبا اخته شوي دي. دا پیښه په ټوله نړۍ کې د دغو ځانګړو بیزوګانو په منځ کې لومړنۍ پیژندل شوې قضیه ده. د پارک مشر لیزا پیټرسن خبریالانو ته په خپل وینا کې وویل چې څو تنه ګوریلاګانې چې زموږ په دې ژوبڼ کې یو ځای ساتل کیږي اټکل کوي چې د کووډ 19 وایرس لري او څو تنه نور یې سختې ټوخیږي. کله چې موږ په دغو ګوریلاګانو کې د ناروغۍ علایم ولیدل تصمیم مو ونیو چې د دوی د کووډ ټسټ وکړو. د ټسټ نتیجه مثبته راووتله. موږ پوه شو چې دغه بیزوګانې په کرونا اخته شوې دي. په نړۍ کې د ګوریلا غټې دغه بیزوګانې اصلا له افریقا څخه ډیرو هیوادونو ته وړل شوي دي. دغه ډول بیزوګانې په مجموع کې خورا ډیر کمې دي، خو د همدغو بیزوګانو یو شمیر یې هر کال مري چې په وروستیو کلونو کې د دې خطر موجود دی چې د ګوریلا نسل به بیخي د ځمکې له مخې څخه ورک شي. د همدغه ضمني خطر له مخې د ساندیګو د ښار د ژوبڼ مسؤلین او د کالفورنیا دولتي چارواکي خورا ورخطا دي چې دا د کووډ په وبا ناروغې بیزوګانې مړې نشي، ځکه یې په تداوی کې چټک ګامونه اخلي. د ژوبڼ مشر پیټرسن زیاته کړه. داسې بریښي چې دا وایروس د پارک د کارکوونکو له ډلې څخه د کوم رنځور کارکوونکي په ذریعې دغو څارویو ته تیر شوی دی. د کالفورنیا والي ګاوین نیوسم په دې اړه داسې ویلي دي. په دې هکله اټکلونه بیلابیل دي. ځینې وایي په دغو ګوریلاګانو کې د کووډ 19 ویروس له انسانانو څخه انتقال شوی. موږ د ساندیګو د ژوبڼ دغو رنځورو ګوریلاګانو ته خورا اندېښمن یو. موږ باید په لنډ راتلونکي وخت کې دغه معلومات لاسته راوړو چې دا بیزوګانې ولې ناروغې شوي دي. ویل کېږي چې په دې پارک کې شاوخوا 2600 نور ژوي هم ساتل کېږي چې پخوا یې لیدلو ته هره ورځ زرګونه سیلانیان راتلل. خو دغه ژوبڼ اوس د وایروس د خپرېدلو د مخنیوي په خاطر د دویم ځل لپاره د ډسمبر له 6 نیټې څخه د خلکو پر مخ وتړل شو. برېښنا تحریک د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کالفورنیا، ساندیګو.